ولسمشره کرکټ دې تباه کړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جلالت مآب ولسمشر محمد اشرف غني تا ته ډېر زیات احترام لرو، خو دا خبره هم درته په جار کوو د افغانستان کرکټ دې تباه کړ. دا کرکټ ځکه تا تباه کړ چې هغه کس دې ورته بیرته راوست چې په کرکټ کې تر پوزې پورې فساد کړی و او کرکټ کې ډلهبازۍ جوړې کړې وې چې ولس له ډېرې مبارزې وروسته په تا لرې کړ. په تا همغه سړی یو ځل بیا له سفارت سره په کرکټ بورډ کې لکه د ځانمرګي بریدګر رانازل کړ. په کار خو دا وه چې عاطف مشل څارنوالۍ ته معرفي شوی وی او د هغه سره په افغانستان پریمیر لیګ کرکټ بورډ او نورو برخو کې د شوي فساد حساب او کتاب شوی وی. له هغه سره د ملګري او له هغه سره په لوبډله کې د شریک لوبغاړي ټول نیول شوي وی. خو ولسمشر غني هغه یو بل ډېر مهم ځای پاکستان کې افغان سفیر وټاکه. خو ولسمشره دا بیا هم په دې ولس باندې خوشحالي پیرزو نه شوه او دغه یوازینۍ خوشحالۍ د تر وړلو هڅه دې هم وکړه. عاطف مشل ناست په اسلام آباد کې و، خو زړه یې له کرکټ بورډ سره درزېده او د شپې خوبونه یې کړي فساد ور خراب کړي و. د اسلام آباد سفارت په ځای ټول فکر په کابل کې له کرکټ بورډ سره بند و. آخر هم خپله چالاکۍ بریالی او بیرته یې ستا په لاس کرکټ بورډ ته ځان را ورساوه. اوس په ځای د دې چې د هغه پر ضد د فساد دوسیه راوباسل شي او هغه څارنوالۍ ته معرفي شي، یو ځل بیا په کرکټ بورډ باندې خپلې پنجې خښې کړې، د خپلې ډلې خلک یې بیرته راوستل او اوس هم په دې هڅه کې دی چې هر څه په خپل لاس کې واخلي او کرکټ بیرته میراثي کړي. عاطف مشل پرون محمد شهزاد له پاکستانه راغوښتی دی. اصغر افغان خو ورسره سهار او بېګا ناست وي او دغه دواړه یې بیرته په زوره ملي لوبډلې ته راوستل. اصغر خو په ځای د دې چې په کور کې نول شوی وی هغه یې مرستیال لوبډل مشر کړ او محمد شهزاد چې نور ختم دی او باید د کوڅو په کرکټ کې هم ونه لوبول شي بیرته یې کابل ته راوستی او یو ځل بیا به د ملي لوبډلې د پیل توپ وهونکی شي. خو راشد خان او محمد نبي خو هېڅ خبره نه کوو ځکه هغو خو د عاطف مشل او اصغر افغان داسې خاص کسان دي چې د هغوی له اجازې پرته ډوډۍ هم نه خوري. خو په دې ټولو کې تر ټولو خطرناک سړی همدا عاطف مشل دی ځکه چې دا له کرکټ څخه لرې شي نو نور ټول کسان ورسره ځینې پخپله له منځه ځي او ځینې نور سمیږي. ولسمشره که غواړې چې د ولس دغه یوازینۍ خوشحاله پاتې شي، که د افغانستان نوم وقار او عزت په نړۍ کې اوچت پاتې شي، که د افغانستان درې رنګه بیرغ په ټوله نړۍ کې وځلیږي، د افغانستان ملي سرود په هر میدان کې وغږول شي، نو د عاطف مشل له کرکټ بورډ او پاکستان سفارت څخه لرې او څارنوالۍ ته معرفي کړه. دا به ستا له کرکټ سره، له دې هېواد سره، له دې ولس سره او له دې ملت سره لویه ښېګڼه وي. په هر حال تاسې د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله امان.